چې ماله یو شپې ته تر ناوخته پورې خوب نه راته ما ویلې راشه مسافر یار ته دې خط ولیکه قلم کاغذ مې لاس کې واغسته لاټین مې بل که یار ته د خط په سرنامه کې مې سلام ولیکه بیا مې دا ولیکل چې ما ته د روزګار ولیکه پردي وطن کې راته خپل د کاروبار ولیکه بیا مې دا ولیکل چې دغلته موسم څنګه وي چېرته په کال کې د باران څاڅکي راځي او که نه دغلته نور لکه زمونږ د کلي خوږ دی که نه دغلته باد لکه زمونږ د کلي لګي که نه ما مې اخیر کې خپل اشنا ته خط کې دا ولیکل چې مسافرو پښتنو ته سلامونه وایه په کام مینو شازلمو ته سلامونه وایه چې سهار پاڅېدم خط مې ډاک ته وسپارلو زه را روان شوم په زړه کې مې کرل اورېبل چې د خط جواب ګلرنګ اشنا راکړي که نه څه موده ما په انتظار تېره کړله خو هغه بله ورځ ډاکي چې راله خط راکړه څه موده ما په انتظار تېره کړله خو هغه بله ورځ ډاکي چې راله خط راکړه سارا کې راغله د سینې سره مې ونیولو د خوشحالۍ نه مې وجود جامو کې نه ځایده چې کور ته رالم د کوټې ګوټ کې مې وسپړدلو زما د دومره اوږد خط جواب کې ماته اشنا په لفافه کې د کاغذ په یو ورکوټې پرځه څه چې دا لیکلي و چې ته مجیبه سړی یې زما ستا منځ کې نور د خط کتابت څه پاتې منصور زمونږ یارو او هغه به ډېر عجیبه شاعري کوله ټوکې به یې کولې په هغې کې به یې داسې خبره وکړه چې لکه تا به وایي چې دا ده پکې لا څه ووایي که نه ښه شاعري هم دغه چې ته ګپ غوندې ګڼې لکه دا ماسټر شیر افضل سیل چې دی یا روغانۍ بابا دی خو داسې ګپ غوندې ولګوي خو چې وروسته پرې سوچ وکړي ما ماسټر صاحب نه ورځ تپوس وکړه ظاهر وروره ووی ما ورته ماسټر صاحب دا خلک دریزه او سایکو ورته وایي دریزه ما ته وی زه هم لیکم خو زه وړوکي بهر کې لیکم ما وړوکي بهر کې ایکو څنګه وي وی ایکو یې راته ووایي جي تاسو ته یې وامه نیمه لارې ګیره کړه نیمه یې ډپه کړه ټوله یې چپه کړه پوه شوې جي په دې وړو دریو خبرو کې هغه کومه خبره کړې نیمه لارې ګیره کړه نیمه یې ډپه کړه ټوله یې چپه کړه نو د شاعر احساس داسې وي که نه لکه تاسو به د ده را کوټ نظم اورېدلی وي کوټ درته وایم بیا به بس ښه جي ماسټر صاحب چې ته کباړ کې کوټ اغوستی و په هغې نظم لیکلی وي خدای خبر چې ته د چا وې زما کوټه د جاهل که د دانا وې زما کوټه او دومره پوه یم د یورپ نه یې راغلی ته به هلتې په پړکا وې زما کوټه او په تختی چا د مړي نه ایستلې که د فلم د لیلا وې زما کوټه او شرابي میسټر چې کلب کې په ګډا و نو ورسره به په ګډا وې زما کوټه او ستا لستوڼې مې په لاسو برابر و خیر د نور کارت په ما وې زما کوټه او یو دې نه و دوه دې نه و درې دې نه و د جیبونو یو کیمیا وې زما کوټه او هی افسوس پښتو مې پرېښوه ګنې ماته ته به لاندې د خامتا وې زما کوټه او ما ته دلته په لس ګرانې خو هغوی ته په سوونو م ویړیا وې زما کوټه او زه اوس دلته کې پتا کوم منځونه څه که هلتې بې حیا وې زما کوټه او شعر پکې وایي تنها صاحب وایي چې ادنا شوې نو د مشرق ادنا لرالې چې ادنا شوې د مشرق ادنا لرالې د مغرب وې چې اعلی وې زما کوټه اوس بچاله دې د خدای په نامه ورکم که قبول د خوار مولا وې زما کوټه د هغه به هم په تا ششه پوره وي که سورې یې ته په ملا وې زما کوټه او په بدل به د خدای جنت غواړم شی به پوهی چې بې بها وې زما کوټه او د افضل شوې نو ځکه یاد شوې په دنیا کې
غني ته لا کم کوجاوي لما کوټه ډېر مزه ټوکو کې هغه په کوټ باندې داسې خبرې کړې دي کنه لکه نو دا قابلان خلک دي ډېره مننه جی تنها سه به نړۍ مننه سرجي تاسو هم ډېر زیاته مننه کوم د وخت راکولو ګلالو مرګرو دغه و ډېر ګران او محترم مشر صاحب جان اندلیب صاحب د محمد ظاهر صاحب هم ډېر زیاته مننه کوم چې په دومره مصروفیاتو کې موږ سره تر اندلیب صاحب راغی د حضرت علي ګران صاحب هم ډېر زیاته مننه کوم ګلالو مرګرو اوس موږ د راکې اجازه چې چېرته هم یې ښاد آباد او بریالي مو غواړم د لوی الله په امان